بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ رياض الصالحين سلوختم باب دي باب بر الوالدين وصلة الأرحام. امام نووي رحمه الله په دې باب کې هغه آیاتونه او حدیث را جمع کړي دي چې موږ تاسو ته په د مور او پلار د اطاعت او دغه د خبرو منلو باندې موږ تاسو ته دغه خدمت کولو باندې موږ تاسو ته امر کوي او همدارنګه صله رحمی چې ده د خپل خپلوان سره تعلقات ساتل او دغه سره روابط ساتل چې موږ ته پاګې باندې الله او د الله رسول امر کوي. نو دې کې ډیر زیات آیاتونه راغلي دي او حدیث کې ډیر زیات راغلي. ډیره مهمه موضوع ده. منګه د وخت د کموالي د خاطر صرف یو آیات او یا دوا او همدارنګه یو حدیث راخلو. خو مهمه موضوع ده چې دا یو مهم امر دی چې الله تعالی موږ تاسو ته کړی دی او فرض دی، سنت نه دی، مستحب نه دی، فرض دی. په هر مسلمان باندې لازم او فرض دی چې هغه د مور او پلار خدمت وکړي او همدارنګه د خپل خپلوان سره خپل روابط چې دي هغه که د پلار طرف نه او که د مور طرف نه. بعضې کسان د پلار طرف نه روابط پالي، د مور طرف ته هیڅ کله نه پالي. دواړو د خپلوي چې د دواړو طرف ته د مور طرف ته چې کوم روابط دي هغه هم پالي او د پلار طرف ته چې کوم روابط دي خپل خپلوان دي د ټولو به بوختنه کوي تر څو چې د مسلمان منځ کې یو اتحاد موجود، اتفاق موجود وي. حسد، کینه، عداوت، شقاق او نفاق دا باید د منځه لاړ شي. همدغسې د کورنۍ په منځ کې بیا د خپلوانو په منځ کې او همداسې بیا د ورونو او مسلمانانو ورونو او ګاونډیانو او همسایګانو نو ټول سره اتحاد او اتفاق وسی. الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. الله تعالی فرمایي چې مسلمانان او مؤمنان هغه کسان دي چې دوی پالي کوي خپلوي نه قطع کوي هغه څه چې الله تعالی په امر کړی چې تاسو هغه وپالئ، هغه سره کلک وصل کوي، سره رابطه سره پیدا کوي. نو هغه چې شه ده هغه د خپلوي په دې آیات کې د خپلوي وصل کول دي، روابط ساتل دي. مونږ ویل چې هغه د مور طرف ته کل پلار طرف ته. نو الله تعالی وایي چې د مؤمن هغه کس دی چې هغه الله تعالی چې پس امر کړی دی هغه چې کوي هغه پالي. همدارنګه د مور او پلار بارک الله تعالی فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالديه حسنا. الله تعالی حکم کړی دی، فرض کړی دی په تاسو باندې، په انسان باندې چې دا د خپل والدین سره احسان وکي، نیکی وسره وکي، شفقت په وکي، رحمت وسره وکي، داغه اطاعت وکي، داغه خبره ومني. او په خو کارونو کې د مور او پلار خبره منل، نه په بدو کارونو کې د خو کارونو کې داغه اطاعت کول او داغه راضي کول، خدمت وکي چې هغه ته راضي شي، هغه د زړه د خلاصو ته دعا وکي. او هم د سي دعا چې هغه سړی خپل اولاد ته یو وخت د سي چې هغه اولاد خ کارو کی. نو دا دعا هغه دعا سره ډیر فرق لري چې ته د زړه د خلاصه او په اخلاص باندې الله تعالی تعالی سپورته کی او دعا ورته وکي. نو هغه د دعا مستجابه ده. نو مور او د اولادونو ته دا پکار دي چې همیشه د مور او پلار هغه حقوق چې دی هغه وساتي او داغه پامو کی، او خصوصا کله چې دوی هغه مرحله ته رسیږي چې هغه زوړوالی او عمر زیاتی. په دې کې ډیره حدیث راغلي دي. د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. متفق عليه. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه پوښتنه وکړه چې ما څوک ډیر مستحق دی چې داغه سره داغه خدمت وکم، داغه ملګرتیا وکم، هغه ته نفع ورسوم، داغه سره کومک وکم. څوک ډیر مستحق دی په خلکو کې؟ ماته د ټولو خلکو نه څوک ډیر مستحق دی؟ د الله او د الله رسول نه رسته طبعا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې ستا مور ډیره مستحق ده د هرې نیکی او د هرې خ کار چې دی هغه باید د مور نه شروع کی، د مور سره اخلاق وکي، کومک سره وکي، په اخلاص باندې داغه هر خبره ومني. نو بیا ته پښتنو کړ چې داغه نه رسته سوک دی رسول الله سلام به ورته ویل چې به د مور ده. به ته دریم ځل پښتنو کړل چې به سوک دی، به ورته ویل چې به د مور ده. او به په سلورم ځل ورته ویل چې قال ابوک، به د استاد پلار حق دی. نو هم دسي فالاقرب
د همداسې ورپسې بیا خپلوان په هغه په دې کې راځي. په بل حدیث کې رسول الله سلام فرمایي چې د عائشې رضی الله عنها دا حدیث روایت دی د خپلوانو مبارک چې قالت هغه وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق علیه. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله سلام فرمایي چې رحم چې دی دا صله رحمی چې دا د خپل ولی چې دا د خو یو نوم دی دا الله تعالی پیدا کړی دی داغه مخلوق دی وې دا چې دی د عرش رحمان باندې داغه سره معلق دی په هغه باندې یعنی تړلې شوی دی په د عرش رحمان سره او دا وایي چې د عرش رحمان سره دومره نږدې دی او داغه پوری تړلې شوی دی او دا وایي چې من وصلني وصله الله چا چې زه وصل کړم وې زه و پاللم الله تعالی با هغه داغه ته ثواب ورکي هغه ته اجر ورکي داغه روابط به د الله سره موجود دي د دین سره به موجود دي د رسول الله سلام سره موجود وي او کچا ز قطع کړم خپل ولی ونه پاللا حقوق د خپلوانو ورنکړه د مور او پلار او خپلوانو ورنکړه او هغه قطع کړه او دا کار څومره به نیکی منځونه او د سونه او روزي او دا شین کوي خو چې دا قطع کړه نو قطعه الله د رابطه چې د الله تعالی د دین او د الله په منځ کې او د الله او د بنده په منځ کې او د بنده او د رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې دا به قطع کی نو دا دومره مهمه موضوع د الله تعالی دی ماته او بیا تاسو د عمل توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اله و اصحابہ اجمعین.